سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. د کلدارو ارزښت ټیټېدو د افغان کډوالو ژوند سخت کړی. په پاکستان کې د کلدارو د ارزښت لوېدو په دغه هیواد کې د یو شمېر میشتو افغان کډوالو ژوند سخت کړی دی. د خزانې په نوم پنډغالي کې میاشتې شاوخوا 450 افغاني کورنۍ وایي چې د 3 وخته ډوډۍ پیدا کولو توان نه لري. دغه کډوال وایي د ګرانۍ له امله نه خپلې روغتیا ته پام کولی شي او نه هم د خپلو ماشومانو د زده کړو اړتیا پوره کولی شي. په دغه کمپ کې افغان هټیوال د خوراکي توکو په ځانګړې توګه د وړو د بیې له لوړوالي شکایت کوي. له څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د انفلاسیون کچه په لوړېدو ده. اقتصاد پوهان وایي په پاکستان کې سیاسي بې ثباتۍ او د کورنیو تولیداتو کموالی د انفلاسیون د لوړېدو سبب شوی دی. ورسره په هیواد کې د خوراکي توکو او نورو موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. شنونکي وایي که د اقتصاد د ثبات لپاره سمه او اوږدمهاله پالیسي جوړه نشي، د پاکستان اقتصاد به له سقوط سره مخامخ شي. د سویډن صدراعظم په ستاکهولم کې د شنبې په ورځ د قرآن کریم سوځول ژوره بې احترامي بللې ده. نوموړي د قرآن کریم سوځولو پیښه غندلې او بخښنه یې غوښتې ده. د سویډن یوې ښې اړخې سیاستوال راسموس پالودان د شنبې په ورځ د سویډن په پلازمینه کې د ترکیې د سفارت مخې ته د قرآن کریم یوه کاپي وسوځوله. اندونیزیا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، افغانستان او همداشان د خلیج د همکاریو شورا او د اسلامي همکاریو سازمان دا کار غندلی دی. ایران د افغانستان په اوبو کې د خپل بشپړ حق غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ایران نوي سفیر د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغانستان په اوبو کې د خپل بشپړ حق غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان تیره شپه ناوخته په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ایران نوی ټاکل شوی سفیر حسن کاظمي قومي سره وکتل. سرچینه وایي په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي موضوعاتو خبرې وشوې چې د دواړو لورو په خپلو خبرو کې د ریښتیني ګاونډیتوب او دوه اړخیزو مشترکو ګټو د پاللو هوډ څرګند کړ. د هغه په وینا د ایران سفیر وویل د اوبو اهمیت ته په کتو سره باید کوښښ وشي اوبه داسې مدیریت شي چې ضایع نشي او ایران ته خپل حق ورسیږي. د امیري روغتون څښتن اختطاف او کندوز کې یو سوداګر وژل شوی دی. راپورونه وایي چې په کابل کې د افغانستان د یوه تر ټولو مشهور خصوصي روغتون او کمپلیکس امیري څښتن او رئیس حاجي نجیب په کابل کې ناڅرګند وسلوالو تښتولی دی. د پکتیا پخوانی والي محمد حلیم فدایي وایي ما ته دقیقو منابعو وویل چې د امیري روغتون او کمپلیکس رئیس حاجي نجیب نن سهار کابل کې طالبانو اختطاف کړی دی. د پخوا هم څو ځلې استخباراتو ته ورغوښتی دی. د طالبانو دا ډول اختطافونه مطلق د پیسو او شکونو لپاره کیږي. طالبانو په دې اړه بیا څه نه دي ویلي. بل لور ته له کندوز ولایت څخه راپورونه څرګندوي چې ناپېژاندو وسلوالو د غلام حسین عنایت په نوم یو سوداګر وژلی. د نوموړي د کورنۍ غړي وایي چې دغه سوداګر پرون ناوخته داسې مهال په نښه شو چې له کندوز څخه د کابل پر لور روان و. دا په تیرو څو ورځو کې د هیواد په شمال کې دویم سوداګر شو چې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا وژل کیږي. د افغانستان د سولې او ولسواکۍ په نوم د ائتلاف د موجودیت اعلان وشو. یو ځل بیا د یوه نوي سیاسي جریان د جوړېدو اعلان. د افغانستان د سولې او ولسواکۍ په نوم نهضت هغه چې د غړو په وینا یې له 5 سیاسي جریانونو جوړ شوی دی. د دغه نهضت مرستیال او ویاند شاه محمود میاخېل ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې او ولسواکۍ په نوم نهضت کې د افغانستان سوسیال دیموکرات ګوند، افغان ملت په بهر کې د وطن ګوند د یووالي عالي شورا، د افغانستان د ملي ترقۍ ګوند، ملي کانګرس او د جمهوریت غوښتونکو خوځښت شامل دی. ښاغلي میاخېل د دغه نهضت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل زموږ اهداف ډېر واضح دي. موږ وایو چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده او باید یوه معناداره ډیالوګ رامنځته شي. هغې کې ټول افغانان برخه ولري او د افغانستان د راتلونکي لپاره په یوې تګلارې توافق وکړي. ښاغلي میاخېل وویل په افغانستان کې د زور او د جنګ له لارې ستونزه نه هوارېږي او قانوني حکومت ته اړتیا ده چې په خبره یې د داسې یو حکومت جوړېدل د خلکو د رایو پر بنسټ ممکن دی. د چین حکومت په افغانستان کې د خپلو اتباعو د امنیت تضمین وغوښته. د چین د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د چینایانو امنیت تضمین کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کین ګانګ د شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د خپلو اتباعو او شرکتونو د امنیت خوندیتوب ته ډیر اهمیت ورکوي او له طالبانو غواړي چې د هغوی خوندیتوب یقیني کړي.
په دې ټلیفوني خبرو کې امیر خان متقي د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې چین ته ګواښ پېښ کړي. هغه همداراز له طالبانو غوښتنه کړې چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. ندیم د پاکستان له سفیر څخه د تحصیلي بورسونو غوښتنه وکړه. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د پاکستان له سرپرست سفیر سیف الله خان سره کتلي دي. د دغه وزارت لخوا په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي. د لوړو زده کړو وزیر په دې لیدنه کې وویل افغانستان او پاکستان هغه دوه ګاونډي هیوادونه دي چې له دیني او کلتوري پلوه ډېر مشترکات لري. نوموړي د دواړو هیوادونو ترمنځ پرخو تحصیلي اړیکو او له یو بل سره د علمي او څېړنیزو تجربو پر شریکولو ټینګار کړی دی. دغه راز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د پاکستان له سرپرست سفیر څخه وغوښتل چې په دغه هیواد کې د افغان محصلینو ستونزې حل او لا ډېر افغان محصلینو ته د بورسونو د ورکړې په برخه کې همکاري وکړي. په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر سیف الله خان په پاکستان کې د افغان محصلینو د ستونزو د حل ډاډ ورکړ او په افغانستان کې د پاکستاني محصلینو د ستونزو د حل غوښتنه وکړه چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له لوري د پوره همکارۍ ډاډ ورکړل شو. جرمني چمتو ده چې اوکراین ته لیوپارډ ټانکونه ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا لینا بیربوک وایي هیواد یې تیار دی پولینډ ته صلاحیت ورکړي چې په جرمني کې جوړ شوي لیوپارډ 2 ټانکونه اوکراین ته ورکړي. میرمن بایربوک دا څرګندونې پرون یکشنبه داسې مهال کړي چې د پولینډ صدراعظم ماتیوز موراویسکي پر برلین انتقاد کړی چې ولې د ناټو غړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي څو دغه ټانکونه اوکراین ته ولېږدي. جرمني ویلي و تر هغو دغه ټانکونه کیف ته نه ورکوي چې لومړی د امریکا متحده ایالتونو د ابرامز په نوم جنګي ټانکونه اوکراین ته ورکړي نه وي. له دې درکه د جرمني د اروپایي هیوادونو له سختو انتقادونو او اشارونو سره مخامخ شوې ده. میرمن بایربوک په پاریس کې د فرانسې او جرمني له سرمشریزې وروسته د LCR ټلویزیون ته ویلي موږ پوهیږو چې دغه ټانکونه څومره مهم دي ځکه نو په دې باب له خپلو شریکانو سره بحثونه کوو. اوچا وایي تر اوسه 80% زیانمنو افغانانو ته بشري مرستې رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي بشري مرستندویه ادارو په افغانستان کې په روان ساړه ژمي کې تر اوسه تر 80% پورې زیانمنو کسانو ته مرستې رسولې دي. یا د ادارې ویلي په دې ژمي کې چې په وروستیو څو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی ډېرو مرستو ته اړتیا ده. اوچا ویلي چې تر اوسه 15,700 کسانو ته مرستې رسول شوې دي. د دې ادارې په وینا بشري مرستندویه ادارې له زیانمنو افغانانو سره د کمپلو او د تودولو موادو مرستې کوي او هم هغوی ته د سرپناهو پر ترمیم سربیره د کرایي کورونو لپاره نغدي پیسې ورکوي. درنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه مو تر همدې ځای او تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شئ. د خدای په امان.